نبوي سيرت يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك د نبوي اخلاق زده کړه پرې عمل او تر نورې رسول د هر مؤمن مسؤلیت دی. زمون خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوږ ژوند خبر یې هغه مبارک په ماشومتوب ځوانۍ او پاخه عمر کې څنګه ژوند کړی. ولی ټوله دنیا کې تر ټولو ګران او محترم دی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند خوږې کیسې، ټولنه کې ژوند، د کفارو پر وړاندې مبارزه او جهاد او د مبارک د لوړ شخصیت نور اړخونه ټول په نبوي سیرت خپرونه کې اوریدلی شئ. نبوي سیرت هر شنبه او دوشنبه ماسپښین په 1 بجه او تکرار یک شنبه او 3 شنبه په همدې وخت له هوریت رادیو نشریږي. نبوي سیرت. وتستمر سلسلة في السيرة المؤصلة قد صبر العباد فكتب الجهاد فشمروا وجدوا رمى النبال سعدوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا هوریت رادیو ډیرو درنو او معززو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله عزوجل دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست او د ژوند چارې به په ډېرې خوښۍ او سلامتیا در باندې تېرېږي. درنو، دا د یو ځل بیا د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم د خپرونې وخت را رسېدلی دی. د وړاندې کولو لپاره زه روحاني ستاسو په درنه خدمت کې حاضر سوی یم. هیله مې ده چې تاسو مې هم د پای تر شیبو ملتیا وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، موږ او تاسې وویله چې مطعم بن عدي رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته امان ورکړ او ټولو قریشو ته یې په جار وویله چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته امان ورکړی دی چې له دې وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبایلو او مخورو خلکو ته د اسلام بلنه شروع کړه. لنا زكاة الفطر صام النبي بالعدد 9 أعوام تعد ودأبه الصيام والجود. د نبوت په 10 کال د ذوالقعدې په میاشت کې چې د 619 میلادي کال د جون له اخرنیو او یا د جولای له لومړیو ورځو سره سمون خوري، رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیرته له طایف څخه مکې مکرمې ته راغی او هلته یې د تیر په څیر قومونو او قبایلو ته د اسلام په لور بلنه شروع کړه. دا چې قدرمنو اوریدونکو د حج موسم را نږدې سوی و، نو له همدې امله له لیرې او نږدې ځایونو څخه پر پښو او سواره خلک، یعنی پر اسانو یا اوښانو باندې مکې مکرمې ته د حج د ادا کولو او څه ناڅه تجارت لپاره را روان ول، تر څو په معلومو ورځو کې د الله تعالی فریضه ادا کړي. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم له وخت څخه په ګټې پورته کولو سره هر قوم او ډلې ته ورغی او هغوی ته په جلا جلا توګه په هماغه شان د اسلام بلنه ورکړه لکه څرنګه چې د نبوت په 4 کال تګلاره وه. حنين قبل ختمها تبوك كي تتمها وقد جرت أحداث. معزز اوریدونکو، امام زهري رحمه الله فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج په موسم کې کومو قومونو او قبایلو ته ورغی، هغوی ته د اسلام بلنه ورکړه او خپل ځان یې ورته د نبي په توګه وړاندې کړ. هغه قومونه او قبایل عبارت دي له بنو عامر بن صعصعه، محارب بن خفساء،
فزاره، غسان، مره، حنیفه، سلیم، عبس، بنو نصر، بنو البکا، حارث، بنو کعب، عزره او حزارمه. خو له دوی څخه هیڅ قوم او قبیلې اسلام قبول نه کړ. دا خبره هم د یادولو وړ د درنو اوریدونکو چې امام زهري رحمه الله د کومو قومونو او قبایلو نومونه ذکر کړي، دوی ټولو ته په یوه کال یا د حج په یوه موسم کې اسلام نه دی وړاندې سوی، بلکې دوی ټولو ته د نبوت له 4 کال څخه تر هجرت څخه مخکې د حج تر کال پورې چې د نبوت 10 کال کیږي اسلام ورته وړاندې سوی دی. عن نومه تجافى في السيرة المؤصلة. ابن اسحاق رحمه الله ځینو قومونو ته د اسلام بلنه او د هغوی د ځوابونو کیفیت هم ذکر کړی دی چې ذکر یې په دې ډول تاسو ته کوو. بنو کلب، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قبیلې یو ټبر عبداللازي ته ورغی. هغوی ته اسلام وړاندې کړ او هغوی ته یې وویل چې زه د الله تعالی نبی یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته د خبرو په دوران کې وفرمیل: ای د عبدالله کورنۍ، الله تعالی ستاسو مشر نیکه ته ډېر ښه نوم انتخاب کړی، نو تاسو اسلام ومنئ او دغه ښکلا له لاسه مه ورکوئ. خو له بده مرغه چې د دې ټبر خلکو اسلام قبول نه کړ. بنو حنیفه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قبیلې تمځای ته ورغی او دوی ته د اسلام بلنه ورکړه. دوی ته دا خبره هم وکړه چې زه د الله تعالی رسول یم. خو په ټولو عربو کې د دوی په څیر جواب بل چا نه دی ورکړی. بنو صعصعه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قبیلې خلکو ته هم ورغی او دوی ته د اسلام بلنه ورکړه. دوی ته دا خبره وکړه چې زه د الله رسول یم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې د بحیرا بن فراس په نوم د دې قبیلې یوه کس داسې وویل: قسم په الله، که د قریشو دا ځوان له ما سره وای نو ټول عرب به مې ورباندې خوړلی وای. له دې وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل: دا راته ووایه که موږ له تا سره ستا په همدې دین بیعت وکړو او بیا ستا دین غالب سي او الله تعالی تا ته ستا په مخالفینو بریا او غلبه درکړي، نو آیا له تا وروسته به د واک واګې زموږ سره سي او که نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل: د دې کار اختیار له الله سره دی. د هغه خوښه ده چې له ما وروسته د دې کار واګې چاته په لاس ورکوي. ده وویل: ډېر ښه، موږ به ستا په ساتنه کې خپلې سینې د عربو غشو ته مخامخ کړو. ستا په ساتنه کې به د ټولو عربو او عجمو سره هر شی موږ ته مخ وي. خو کله چې الله تعالی تا ته بریا درکړي نو بیا د واک واګې له بل چا سره وي، نو موږ ستا دین ته اړتیا نه لرو. لنډه دا چې دوی هم اسلام قبول نه کړ. وبعد خندق فعد وخيبر وفتح لمكة يصح حنين قبل ختمها تبوك. کله چې د بنو عامر د قبیلې خلک خپل ځای ته ورسېدل نو دا کیسه یې د قبیلې یو ډېر سپینږیري ته وکړه. دومره سپینږیري و چې د زوړوالي له امله حج ته نه و راغلی. دوی وویل: موږ په مکه کې د قریشو د عبدالمطلب د کورنۍ څخه یو ځوان ولیدی چې خلکو ته یې ځان د الله تعالی د رسول په توګه معرفي کوه او خلکو ته یې د اسلام بلنه ورکوله. هغه له موږ څخه د ملاتړ غوښتنه وکړه او هیله یې درلوده چې موږ یې په خپل ملاتړ کې دلته له ځان سره راوړو، خو موږ یې خبره ونه منله. هغه سپینږیري د افسوس او ارمان څخه دواړه لاسونه په سر کښېښودله او ویې ویل: د بنو عامر اولاده، یقینا چې له ډېر لوی تاوان سره مخ سوي یاست او لوی تاوان مو کړی دی. آیا اوس یې څه تلافي او چاره کیدای سي او که نه؟ آیا د هغه د لټون او رضا کولو کومه لاره ستا او که نه؟ زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما ځان یې په لاس کې دی. هېڅ اسماعیلي تر اوسه د نبوت دروغجنه دعوه نه ده کړې.
یعنی هغه په رښتیا د الله تعالی رسول دی. د سرو زرو مرغه مو له لاسه وتلی دی. تاسو ولې دومره بې عقله سوئ او د دعوت په وخت کې مو عقل چیرې و؟ في السيرة المؤصلة قد صبر العباد. له مکې مکرمې څخه د باندې د اسلام وړانګې او منونکي. قدرمنو اورېدونکو، لکه څرنګه چې د بشریت ستر لارښود محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم قومونو او قبایلو ته د اسلام بلنه ورکوله، همدغه شانې افرادو او اشخاصو ته هم په ځانګړې او انفرادي توګه د اسلام بلنه کوله، چې تر ډېره خلکو ښکلی ځواب ورکړ او د حج له دې موسم څخه تر لږ وخت وروسته ډېرو کسانو اسلام قبول کړ. کومو سپېڅلو خلکو چې اسلام قبول کړ، د هغوی نومونه به موږ تاسو ته بیان کړو. سوید بن سامت نوموړی یو ښه شاعر، د غوره فکر او خیال خاوند او د یثرب اوسیدونکی و. دا چې د غوره فکر، ښکلي خیال او لوړ حسب او نسب خاوند و، له همدې امله یې په قوم کې د کامل لقب خپل کړی و. نوموړی مکې ته د حج یا د عمرې په نیت راغلی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د اسلام بلنه ورکړه. هغه ورته وویل ښایي چې تا کوم پیغام راوړی، هغه یو داسې شي ته ورته وي کوم چې له ما سره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل له تا سره څه شي دی؟ هغه ځواب ورکړ له ما سره د لقمان حکیم حکمت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ما ته ووایه. نو بیا هغه د لقمان حکیم له حکمتونو څخه یو څه ورته بیان کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل دا ښه کلام دی، خو کوم څه چې له ما سره دی هغه له دې څخه څو چنده غوره دی. ما قرآن کریم راوړی دی، هغه د الله تعالی کلام او د هغه لخوا په ما نازل سوی دی. قرآن سر تر پایه لارښوونه او رڼا ده. له دې وروسته یې ورته قرآن کریم بیان کړ او بیا یې د اسلام بلنه ورکړه. کله چې د قرآن کریم واورېدی نو مسلمان سو او ویې ویل یقینا چې دا غوره کلام دی. له دې وروسته سوید بن سامت رضی الله عنه بیرته مدینې منورې ته ولاړی. څو ورځې لا تېرې سوې نه وې چې د بعاث جنګ پیښ سو او په همدې ورځ ووژل سو. قدرمنو اورېدونکو، دی د نبوت د 11 کال په لومړنیو شپو او ورځو کې مسلمان سوی دی. لمكة يصح حنين قبل ختمها تبوك كي تتمها وقد جرت أحداث. ایاس بن معاذ دی هم د مدینې منورې اوسیدونکی او نوی ځوان و. دی د خپل قوم اوس د ځینو کسانو سره د نبوت په 11 کال لومړیو ورځو کې د بعاث جنګ څخه مخکې مکې مکرمې ته راغلی و. د دې لپاره راغلی و چې د خپل قوم اوس په ملاتړ د خزرج په خلاف له قریشو سره تړون وکړي او د دوی ملاتړ ترلاسه کړي. دا هغه وخت و درنو اورېدونکو چې د اوس او خزرج قومونو ترمنځ به ډېر جنګونه کېدل، په داسې حال کې چې اوس به ډېر وخت د خزرج پر وړاندې بېوسه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی له راتګ څخه خبر سو، دوی ته ورغی. له دوی سره یې ستړې مسې وکړل او تود هرکلی یې ورته وکړ. ورسره کښېنستی او ورته ویې فرمیل ایا تاسو دا کار نه خوښوئ چې په کوم شي پسې راغلي یاست له هغه غوره ترلاسه کړئ؟ دوی وویل ولې نه، دا څه خبره او کوم کار دی؟ بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل زه د الله تعالی رسول یم، هغه د خپلو بندگانو د اصلاح لپاره رالیږلی یم. د دې لپاره یې رالیږلی یم چې دوی د یوه الله عبادت وکړي او له هغه سره هیڅوک شریک نه کړي، او په دې برخه کې الله تعالی پر ما یو کتاب نازل کړی دی. له دې وروسته ورته رسول کریم صلی الله علیه وسلم اسلام مکمل تشریح کړ او د قرآن کریم یو څه برخه یې ورته تلاوت کړه. ایاس وویل قسم په الله دا خبرې د هغه څه د ترلاسه کولو څخه غوره دي
د کوم په لاسته راوړو پسې چې موږ او تاسې راغلي یو. د دې خبرې سره سم د قوم یوه غړي چې ابوالحسیر نومېده یو موټی خاوره یې راپورته کړه او د ایاس پر مخ یې ورویشتله او ویې ویل دا خبره پرېږده، زما دې په خپل عمر قسم وي موږ دې خبرې ته نه یو راغلي، بلکې له دې علاوه بلې خبرې او بل مقصد پسې راغلي یو. له دې سره ایاس چپ سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم له مجلس څخه ولاړ سو. له مدینې څخه راغلي ځوانان هم بیرته په داسې حال کې د مدینې په لور ستانه سول چې د قریشو ملاتړ یې هم ترلاسه نه کړ. مدینې منورې ته د رسېدو څخه وروسته څو ورځې بعد ایاس وفات سو. خو دا خبره یقیني ده درنو اوریدونکو چې د مرګ تر ورځې پورې ایاس د لا اله الا الله تسبیحات او تحمیدات ویل. له همدې امله د خلقو یقین دا دی چې ایاس د اسلام په حالت کې وفات سوی. وشرعت في الشهر لنا زكاة الفطر صام النبي بالعدد 9 أعوام. د ابو ذر غفاری رضی الله عنه مسلمانېدل. قدرمنو اوریدونکو، ابو ذر غفاری د مدینې منورې د یوې لیرې پرتې سیمې اوسېدونکی و. هر کله چې مدینې منورې ته د سوید بن صامت او ایاس بن معاذ په واسطه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت خبر ورسېدی، نو ابو ذر هم خبر سو او په نتیجه کې اسلام قبول کړ او مسلمان سو. امام بخاری رحمه الله له ابن عباس رضی الله عنهما څخه یو روایت نقل کړی. په هغې کې د ابو ذر غفاری رضی الله عنه د اسلام راوړو کیسه په دې ډول نقل سوې ده. ابو ذر وایي زه د غفار قوم یو سړی وم. موږ ته دا خبر راورسېدی چې په مکه مکرمه کې یو سړی د نبوت دعوه کوي. هغه دعوه کړې ده چې زه د الله تعالی پیغمبر یم. ما خپل ورور ته وویل ته ولاړ سه، له هغه سره خبرې وکړه، بیا بیرته راسه او موږ خبر کړه چې څه وایي. نو زما ورور مکې مکرمې ته ولاړی، له پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم سره مخ سو. بیرته راغی. ما ورڅخه پوښتنه وکړه چې هلته څه خبره وه او څه معلومات ترې راوړي دي. هغه وویل قسم په الله ما هغه ولیدی چې خلک یې نیکې لارې ته بلل او له بدیو څخه یې منع کول. ابو ذر غفاری رضی الله عنه وایي چې ما ورته وویل قسم په الله چې پوره خبر او معلومات یې نه دی کړی او نه دی پوره خبر راوړی دی. نو له همدې امله مې له ځان سره د لارې توشا او خپل امسا واخیستله. د مکې مکرمې پر لور روان سومه چې ځان په پوره توګه خبر او ډاډمن کړم چې څه خبره ده. کله چې مکې مکرمې ته ورسېدم نو په دې وخت کې ما دی نه پیژندی، خو دا مې هم مناسبه نه ګڼله چې په اړه یې له چا پوښتنه وکړم. ما د زمزم اوبه وڅښلې او په جومات کې مې د آرام لپاره تکیه وهلې وه. له لمانځه وروسته ټول خلک یو یو له جومات څخه ووتل. زه یوازې پاتې سوم. بیا علی رضی الله عنه راغی او ما ته یې وویل لکه چې مسافر یې. ما ورته وویل هو مسافر یم. هغه وویل راځه له ما سره کور ته ولاړ سه. بیا زه له هغه سره کور ته ولاړم، خو په ټوله شپه کې نه هغه راڅخه پوښتنه وکړه چې څنګه او د څه شي په لټه کې راغلی یې او نه ما ورته وویل چې هدف مې څه شي دی. سهار بیا د جومات خوا ته ولاړم چې د همدې سړي یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه له یو مناسب کس څخه پوښتنه وکړه. خو بیا مې هم هیڅ مناسبه کس په مخه رانغی چې د رسول خدا صلی الله علیه وسلم په اړه ترې پوښتنه وکړم. بیا را باندې علی رضی الله عنه راغی او ویې ویل مسافر تر اوسه د خپل منزل پر لوري نه دی روان سوی؟ ما وویل نه تر اوسه روان سوی نه دی. بیا یې وویل راځه او له ما سره کور ته ولاړ سه. بیا هم زه ورسره ولاړم. هلته یې راته وویل انشاءالله چې خیر خو به وي، کوم اړین کار لري او د څه شي لپاره ښار ته راغلی یې؟ ما وویل که ژمنه کوې چې خبره به پټه ساتې نو زه به یې درته ووایم. نو بیا هغه راته وویل غم مه کوه، ستا هره خبره او هر څه له ما سره امانت دی. ما بیا ورته وویل موږ ته دا خبر را رسېدلی چې د دې ښار یو اوسېدونکي دعوه کړې ده چې
هغه د الله تعالی لخوا څخه د رسول په توګه رالیږل سوی دی. ما د دې خبرې د معلوماتو لپاره دلته خپل رور هم رالیږلی و. هغه دلته راغی او بیرته مدینې منورې ته هم راغی، خو معلومات یې پوره نه وکړي. نو له همدې امله خپل راغلم چې ځان سم پوه کړم چې څه خبره ده. نو وی بیا علي رضی الله عنه راته وویل بیخي سم ځای ته راغلی یې، زه همدا اوس هملته ورځم، ته په ما پسې راځه، زه چې چیرته ننوتلم ته هم را دننه سه. که ما په لاره کې داسې کوم کس ولیدی چې تا ته ورڅخه د ضرر رسېدو اندېښنه او احتمال و، نو زه به دیوال سره په څنګ کې په داسې ترتیب درېږم چې ګوندې خپلې څپلې سموم، خو ته به په خپله لاره سیده روان یې. نو په همدې ترتیب علي رضی الله عنه مخکې روان و او زه د شا د خوا ورپسې وم. هغه یو داسې کور ته ننوتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکښې و، نو زه هم ورداخل سوم. دی وایي قدرمنو اورېدونکو، ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل ما ته اسلام وښیه. هغه اسلام را وښودی، تګلاره یې راته زده کړه او ما په همغه ځای ایمان راوړی. رمى النبال سعد وعرفت غزوات يرى بها الثبات. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل ابو ذره ته خپل ایمان پټ وساته، خپل کلی او کور ته ولاړ سه، او کله چې خبر سوي چې موږ خپل کار ښکاره کړی دی نو بیا په هغه وخت کې دلته راسه. ما وویل زما دې په هغه ذات قسم وي چې ته یې په حق سره پیغمبر رالیږلی یې، زه به خامخا د قریشو پر وړاندې خپل اسلام ښکاره کوم. له دې وروسته زه جومات ته ولاړم، ټول قریش په جومات کې ناست وه. ما وویل ای قریشو زما خبره واورئ، زه مسلمان سوی یم، او بیا مې د شهادت کلمه وویل. تحويل وجه القبلة من قدسنا لمكة كما النبي. قدرمنو اورېدونکو، بیا وایي زما د دې غږ په اورېدو سره قریشو وویل پورته سئ او د دې بېدینه سړي چاره وکړئ. په دې سره ټول قریش په یوه ځل راباندې راولاړ سو او پر ما یې برید وکړ او زه یې ووهلم. چې بیا عباس رضی الله عنه راغی چې پر ما پړمخې پرېوتی او قریشو ته یې وویل کمبختو د غفار قوم سړی وهي، تاسو ښه پوهیږئ چې ستاسو د تجارت د سفر ټوله لاره په همدوی دی، نو بیا به هلته څه کوئ؟ نو د دې خبرې سره قریشو زه پرېښودلم او لاړم. سبا مې بیا د خلکو په منځ کې په لوړ غږ د توحید کلمه وویله. بیا راباندې ټول راټول سوله او ښه یې ووهلم. بیا حضرت عباس رضی الله عنه راغی او د پرون په څیر خبره یې ورته وکړه او هغوی زه بیا پرېښودلم. بخاري لومړی جلد 499 صفحه. معزز اوریدونکو، دا و د ابوذر غفاري رضی الله عنه د مسلمانېدو کیسه چې تاسو ته مو بیان کړه. د طفیل بن عمر الدوسی د اسلام راوړو کیسه به هم واورو، خو په بله خپرونه کې، ځکه نننۍ خپرونه او وخت هم دومره و. په دې هیله چې تاسو د پای تر شیبو زموږ ملتیا کړې وي. لدى قتال الكفرة بدر وبعدها أحد وبعد. معزز اوریدونکو، نور له تاسو سره مخه کوو. تاسو پر لوراند او سپېڅلي څښتن سپارو، موږ له خپلو نیکو دعاګانو مه هېروئ. تبوک كي تتمها وقد جرت أحداث بخيرها نغاث في السنة الثانية للهجرة الغالية. في السنة الثانية للهجرة الغالية. نبوي سيرت. يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك د نبوي اخلاق زده کړه، پرې عمل او تر نورې رسول د هر مؤمن مسؤلیت دی. زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوږ ژونده خبر یی. هغه مبارک په ماشومتوب
ځوانۍ او پاخو عمر کې څنګه ژوند کړی. محمد أبوه عبد الله. ولی ټوله دنیا کې تر ټولو ګران او محترم دی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند خوږې کیسې. ټولنه کې ژوند، د کفارو پر وړاندې مبارزه او جهاد او د مبارک د لوړ شخصیت نور اړخونه ټول په نبوي سیرت خپرونه کې اوریدلی شئ. نبوي سیرت هر شنبه او دوشنبه ماسپښین په 1 بجه او تکرار یې یک شنبه او سه شنبه په همدې وخت له هوریت راډیو نشریږي. نبوي سیرت.